کچېرې موږ د ځمکې څخه د لمر لور ته حرکت وکړو نو دوه ډوله سیارې د ځمکې او د لمر ترمنځ شتون لري. اولنۍ سیاره زهره یا وینوس، دوهمه سیاره عطارد چې په انګلیسي ژبه کې ورته مارکوري ویل کیږي. موږ په ترتیب سره د ټول شمسي نظام د سیارو په هکله تاسې ته معلومات درکو. راځئ اوس په طرف د زهره سیارې ورځو چې په شمسي نظام کې په کوم شکل قرار لري. د زهره سیاره په ټوله کې د ځمکې سره په لږ توپیر یو شان ده، اما زهره سیاره کې شپه نشته. دغه سیاره د عطارد د سیارې په پرتله زیات داغ لرونکې ده چې دغه داغونه د زهره سیارې په سطح لیدل کیږي. دغه سیاره د شمسي نظام یوه داغ لرونکې سیاره ده. د تودوخې اندازه 480 سانتي ګریډ اټکل شوې ده. یو څه چې ډیر جالب دي په زهره سیاره کې هغه دا دي چې د دې سیارې ټولو برخو کې هوا یو شان ده. په دغه سیاره کې مختلف داغونه لیدل شوي چې د لمر په شاوخوا د لوړې تودوخې په درلودو سره په دغه سیاره کې زیاته اندازه ډیوکسي کاربن شتون ښایي. ولې یو سوال په ذهن کې پیدا کیږي چې ولې زهره د عطارد په پرتله زیات داغونه لري او زیاته تودوخه لرونکې ده؟ علت دا دی چې عطارد سیاره ډیر زیات رقیق جمپونه لري، خو ولې زهره بیا دا ډول نه ده؟ د هوا فشار د زهره په سطح ډیر لوړ دی چې موږ نشو کولی دغه فشار وزغمو. د بیلګې په توګه کچېرې موږ 1 کیلومتر د دې سیارې سطحې ته نږدې کیږو نو د اوبو په شکل ډوبیږو. ناسا فضایي اداره ویلي کچېرې د دې سیارې سطحې ته لږ نږدې شئ نو مخکې د دې چې تاسې د هوا د حرارت څخه مړه شئ نو د دې سیارې د فشار له وجې به مړه استئ. د عطارد سیارې جمپونه په ډیر نري شکل لیدل کیږي چې د دې د وجې حرارت په زیاته کچه دوام نه کوي. ولې کله چې په عطارد سیاره شپه راشي ټوله تودوخه یې ختمیږي، ولې زهره سیاره بیا هیڅ تغییر نه کوي. کومه تودوخه چې د لمر له لوري په زهره سیاره لګیږي له ځانه سره یې ساتي. ګولډیلاکس زون په یاد لرئ چې په پښتو ژبه کې ورته پټ کمربند ویل کیږي، یعنی کومه سیاره چې چیرته موقعیت لري د ژوند کولو سهولت لري او کنه. ځینې سیارې په پټ کمربند کې ایساري دي مګر زهره سیاره هیڅ کمربند نه لري. ساینسپوهان وایي دغه سیاره مخکې یو جهنم نه و بلکې د زیاتو آتش فشانونو درلودونکې وه. بعضې ځایونو کې غرونه او بعضې ځایونو کې هواره سطحه لیدل کیږي. د ځمکې د ورځې په اساس د حرارت درجه 480 سانتي ګریډ ده. تر ټولو لوړه برخه د زهره د ماکسویل منیز په نوم باندې یادیږي او ویل کیږي چې 11 کیلومتره ارتفاع لري، یعنی ویلی شو چې 2200 متره ارتفاع لري چې د ایبرست د څوکې لوړه برخه ده. په همدې شکل ساینسپوهان په دې عقیده دي چې په دغه سیاره مخکې جهنم نه و. زهره هم د ځمکې په شان 4.5 میلیونه کاله عمر لري. وخت کم دی، 100,000 کاله که فکر وکړو زیات مشکل کار دی. راځئ 4.5 میلیونه کاله پخوا دور ته ورځو. باید ووایم 3.5 میلیونه کاله مخکې د زهره په سطح اوبه لیدل شوې وي او د هوا حرارت درجه پکې د 0 څخه تر 500 سانتي ګریډ په منځ کې د هوا د حرارت درجه درلوده، یعنی ځمکه ګرمه او زهره نه. دغه سیاره 2 میلیونه کاله مخکې بدلون وکړ، هر څه د مایعاتو په شکل صورت ونیو او بیا ګرمه شوه او بیا ټولې اوبه وچې شوې. وخت د تاریخ نه کچېرې موږ دغه سیارې ته نظر واچو یوه ګرمه سیاره وه. یو وخت کنګلونه درلوده او بیا داسې وخت راغی چې په آتش فشانونه رامنځته کیږي. 3.5 میلیونه کاله مخکې مشتري ډیر ښایسته حالات درلوده، د ځمکې په شان اوبه او لوړې ژورې درلودې. 3 میلیونه کاله مخکې زهره په معتدل شکل قرار درلوده، د ځمکې په شان یې لوړې ژورې درلودې. ساینسپوهان دې ته حیران چې په دغه سیاره کې دغه لوړې ژورې په څومره لوړه اندازه دي. ولې یو نظر شتون لري چې د ډي اکسي کاربن د آتش فشانونو د رامنځته کېدو لامل شوی دی، ځکه دومره لوی جمپونه پکې لیدل کیږي.
ډیر ساینسپوهان په دې عقیده دي چې په دغه برخه کې زیات لوړې ژورې د آتشفشانونو له امله دي چې دغه آتشفشانونو له وجې ډي اوکسي کاربن رامنځته کېدو له وجې دغه سیاره په یو لوی جهنم تبدیله شوې. په زهره سیاره کې په میلیونونه کاله ډي اوکسي کاربن تولید شوی چې دغه کار په زهره سیاره کې د لویو تیږو د رامنځته کېدو لامل شوی دی. پوښتنه پیدا کېږي چې د زهره سیارې سطحه دغه ګاز د تیږو د تشکیل سبب ولې ګرځېدلی. د زیات وخت راهیسې دغه ګاز په دغه سیاره کې د دې سبب شوی دی چې د دې ګازونو ذرې سره یوځای شوي او د یوې ډبرې په شکل تبدیل شوي. باید یادونه وکړم چې په دغه سیاره کې د ژوند کولو احتمال شته، خو که چیرې د ځمکې په شان اوبه درلودې. ولې په دې برخه کې څېړنې کول ډیر مشکل کار دی. په لومړیو کې مو ولیدل چې د دې سیارې په سطحه لوی جمپونه لیدل کېږي. دوهم دا چې هوا دومره ګرمه ده چې دغه سیاره په یو جهنم تبدیله شوې ده. دریم دا و چې موږ د دې سیارې د فشار په هکله مو خبرې وکړې، خو یو څه چې لا دوام لري هغه د دې سیارې د هوا فشار دی چې لا تر اوسه په مکمل ډول نه دی څېړل شوی.